کندهار ښاروالي د خپلو پراخو انکشافي کارونو په لړۍ کې دا ځل د ښار په 9مه ناحیه کې د طالبانو د هدیرې سړک د اساسي قریزې کولو چارې راپیل کړې. دغه سړک چې تقریبا 1580 متره اوږدوالی او د پیاده روونو په شمول 14 متره بردوالی لري، 3 میاشتې مخکې یې د رغولو چارې راپیل شوې او پاته کارونه به یې ډېر ژر بشپړ شي. دغه سړک چې 3 میاشتې مخکې موږ کار شروع کړی وو او دا د اوس تاسو وینئ چې د اسفالټ ویرینګ کوټس کارونه انشاءالله په نن په سبا کې خلاصیږي. نو انشاءالله په دې څو ورځو کې به دا موږ 100% تکمیل کړو او فقط د روډ مارکینګ کار پاتې دی چې هغه دغه څخه وروسته چې دا مکمل شو بیا روډ مارکینګ هم کوو. نور دا سړک موږ ګټې اخیستنې ته وسپارئ. د دې تر څنګ دا سړک هغه مهم ټسټونه د کیفیت و کوالټي و کوانټیټي لپاره هغه ټسټونه ټول شوي دي. انشاءالله په ښه نورم په ښه نړیوال سټنډرډ باندې دا سړک موږ جوړ کړی دی د نړیوالو اصولو او سپیسیفیکیشنو مطابق. دغه سړک چې د کندهار ښار په مختلفو ناحیو کې د سړکانو د اساسي قریزې کولو د پروژې یوه برخه ده، پر ټوله پروژه باندې تقریبا 11 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی چې د کندهار ښاروالي د انکشافي بودیجې څخه ورکول کیږي. د دغه سړک په اساسي رغولو سره د همدې سیمې خلکو زیاته خوښي وښودل او د کندهار ښاروالي څخه یې ځانګړې مننه وکړه. دغه ښاروال محترم په خپله وعده وختئ او موږ ته انجینران چې دغه کل معرفي کړه دغه سړک موږ ته په کیفیت سره جوړ کړي. ښاروالي محترم څخه ډېره مننه کوو چې موږ ته دا ځایونه را جوړ کړل او موږ سره یې ډېره همکاري وکړله.